زه له پښتونوالي نه مخکې مسلمان وم، زه له پښتونوالي نه مخکې د رسول الله امتي وم، زه له افغانیت نه مخکې مسلمان د رسول الله امتي وم، زه له افغانیت نه له پښتونوالي نه مخکې د ابراهیم خلیل الله ملتي وم او یم. الله اکبر. ما ته دا اعتبار نه لري چې دا پښتون ده، دا افغان ده، دا عرب ده، دا پاکستانی ده، دا روسی ده، دا چینی ده، دا ما ته اعتبار نه لري. هر مؤمن مسلمان له ما سره ډېر د کلیسا مزوران ابابیل جان عمر جان په دې را سره غمجن دي چې پتا باندې د خیبر پښتونخوا مسلمانان ولې در باندې راټول دي. والله بالله ثم الله ای د کلیسا مزدورانو، ای د کلیسا جاسوسانو، ای سگ شویانو، د خیبر د پښتونخوا د سپو د تاسو ته بلا درو ګرځي. مخکې مې دا خبره کړې او زه یې بیا هم کوم. تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. دلته خبره قربانه که موسم دا ده که د علماو حمایت نسی کولای، د علماو ترڅنګ نسی درېدلی، د علماو سپورټ نسی کولای، لیکن د ملحدینو په خوله باندې مه بې عزته کوه په نامه مسلمانه. د کلیسا د مزدوري په خاطر باندې علما په میډیا کې حمایت کړه، سپورټ یې کړه، د تا د عزت غم. زه چې دا د اوسانو دلګانو ته د اوسانو ای مسلمانانو، والله بالله لما سره دلته د ما خپل مخلص ملګری را سره ناسه محمد الله جان نن مې ورته ویل ما د په خدای قسم دغه جډومانو سپورټ چې زه یوه ورځ حمایت په دې میډیا کې وکړم، د ما د الله په ذات قسم تاسو خو یو ګل راته راولي، هغه به د ورځې او د شپې زمریان راته راولي. همداسې د خارج پوهېږې په عمر جان که نه پوهېږې په دې خبره؟ خو دغه د اوسانو دلګان چې زه ورته وایم ای په نامو مسلمانه، ای په نامو پښتونه، خو دا خو د تا د عزت غم را سره ده، د تا د تاریخ غم را سره ده، د تا هغه غم را سره ده چې ټول عمر پښتون قوم په عزت و په میړانو په غیرت و په شهامت و په تاریخ کې تیر کړی ده. پښتون دومره د اوس نه و لکه دا دلته چې بعضې د اوسان دي او د دې د اوسانو سپورټ کوي. پښتون دومره بې عزته په خدای قسم کوو چې د دغسې بې عزتي او د اوسانو دلګانو عزت خرڅونکو حمایت یې په میډیا کې کړی وی. پښتون عزت درلودل، پښتون ابرو درلودله، پښتون غیرت درلودل، پښتون هیڅ وخت کې د اوسو دله نه و لکه نن چې په میډیا کې د موږ په سلو کې 90% پښتون نن ډم سوی، د اوس سوی، دله سوی ده. بېشک خبره دلته دا ده، دغه کس ته ما په هغه وخت کې ویلي چې وکړه چې کوم عالم دي تا خوښي په میډیا کې حمایت وکړه، سپورټ یې وکړه، دا مه ورته وایه چې ای مولا په ټیک ټاک کې څه کوي په مسجد کې کښېنه. د ما د الله په ذات قسم عمر جانه دا ډیره خطرناکه خبره ده. که زه اوس ووایم چې کوم مسلمان راځي عالم ته وایي چې په محراب کې کښېنه، دا د کفر خبره ده. بېشک. ته وایې ولې؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام له مدینة المنوره کې په خره باندې سپور سول، بیا به په کلو په غرونو په کوڅو کې به خلقو ته د اسلام دعوت ورکول. بېشک. محمد رسول الله یو ورځ په خره سور ده، که ګوري د مدینې په یو ډډه کې د منافقینو سردار رئیسة المنافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول له منافقینو سره ناست ده، خبرې کوي. نبی علیه السلام له خره نه راښکته سول، نو دوی ته یې سلام وکړل، له سلام نه یې وروسته دعوت د دین ورکړل. عبدالله ابن ابی ابن سلول چې په ظاهره مسلمان و خو په باطن کې کافر و، دغه ورته ویل وای ای محمد صلی الله علیه وسلم، دا د تا د خره له ګردونو موږ ډېر په عذاب یو، ته دې په مسجد کې کښېنه، که د چا له تا او له اسلام سره مینه و مسجد ته به درځې، او موږ د خره په ګردونو ته تکلیف مه راته رسوه، د موږ خواته مه راځه. الله اکبر. نن همدغه مسلمان د په دې میډیا کې هماغه د منافق په قدم باندې روان دي. ای ملا په ټیک ټاک کې څه کوي، موږ ته د تکلیف جوړ کړی، په مسجد کې کښېنه، وایي که نه وایي؟ بالکل خالص بل ځان ته به مسلمان وایي، ځان ته به د رسول الله امتي وایي، خو د هغه پلار په قدم باندې روان د کوم سي سردار د منافقینو و. بېشک. ګورئ موږ له تاسو حمایت نه ده غوښتلی، موږ له تاسو حمایت نه ده غوښتلی، په والله بالله که د موږ هر څوک حمایت وکړي، یوازې مؤمنان به د مو حمایت کوي. له چا سره چې د پیغمبر امتیت په زړه کې موجود وي، له چا سره چې د دین او د قرآن او د مؤمنانو درد په زړه کې پروت وي، هغه مؤمنان به د مؤمنانو په ترڅنګ درېږي، حمایت به کوي. هر ډم او دله او د اوس د علماو ملګرتیا نشي کولی. همدغه وجه وه
همدغه وجه اوس موږ درته ویلي اوس ګوري دا الحاد به د کور تر دروازو پورې درته رارسېږي دروازه به دې در ټک ټک کوي دروازه به دې در ټک ټک کوي ته وی حمایت دی کول ته وی سپورټ دی کول د دې علماو په خلاف به دې ملحدینو بیرغ درته راځوړن کړل وایي وګورو موږ د دې بیرغ مینوال له تا نه یې د بیرغ په محبت کې ایمان غلا کړی یو له تا نه یې د بیرغ په محبت کې د دین محبت غلا کړی یو له تا نه یې د بیرغ په محبت کې د قرآن او د پیغمبر محبت غلا کړی یو تا ته د وطن محبت تر قرآن او تر پیغمبر او تر دین او تر رب مخکې کړې وه تا به د علماو سپکاوی کول خو د بیرغ به د احترام کول تا به د قوم احترام کول د محمد رسول الله په توهین او سپکاوي به د غوږونه بند کړل بشک ګورې د زړه سرونو دا بعضې مسلمانان له موږ سره نه وي دي دلته عمر جان زه ډېر زوړ یم په دې میډیا کې زه دونه تجربې لرم دونه تجربې عمر جان یو ورځ به تاسو له مانه سوالونه کوئ بیا به زه انشاءالله د دې جواب درکوم چې زه څومره تجربې په دې میډیا کې لرم څومره تجربې مې ترلاسه کړې دي نو الله مو سرلوړي کړه عزتمن سي قدرمن سي اوس هم وخت نه ده درنه تېر اوس هم ګورې د میډیا دور ده رب په دې قرآن کې وایي ګوره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دوستان لایو در سره پورته وي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد الله درته وایي په هر کمین کې ای مؤمنه مسلمانه دی کافر ته کینه الله اکبر بشک په هر کمین کې نو په ما خو ای مسلمانانو والله که زه لیونی یم چې تاسو ته شپه ورځ دلته خپل دماغ خرابومه الله په ذات که زه دومره کمزوره یم چې د ما مور و پلار دې څوک وکنځي او د ما د کوم د دین ارمان په زړه کې نه وي په والله بالله لکه تاسو باندې چې خپل عزتونه ګران دي له ما نه ډېر له تاسو نه په ما ډېر ګران دي د ما د مور او د پلار او د خاندان چې نن توهین او سپکاوی کیږي خو د رب په دغه قرآن مې عمل کړی ده چې واقعدوا لهم تاسې ورته کینئ کله مرصد په هره مورچه کې ورته کینئ د ما د مؤمنانو عقاید په ما دومره ګران دي خو په دې میډیا کې د ما د مؤمنانو عقاید د ملحدینو د دین دښمنان ور خرابوي د مسلمانانو د ځوانانو عقاید خو د ما په مسجد کې نه دي ور خراب شوي او همدغه سګشویان دي په نوم مسلمان او د ملحد په نوم مسلمان د ملحد ملګری په نوم مسلمان د سګشوی په نوم مسلمان د کلیسا مزدور او دا څه شی ده سوسیال خور دای به د علماو توهین کوي او دا به د انګریزانو هغه پسخورده ته پسخورده هغه ته ویلی کېږي چې هغه خر او سپی یو څه شی وخوري بیا یو څه ځینې پاتې هغه ته پسخورده ویلی کېږي دی د انګریزانو د کوپارو دغه پسخوردې او دغه سوسیال خوري ته پروت ده او شپه ورځ بې له ځانه لیونی سپی جوړ کړی د دین د خلقو توهین او سپکاوی په دې میډیا کې کوي بېشک نو دلته خبره دا ده مسلمانانو ته وایم وخت نه در باندې تیر ته پوس خپل ایمان دی پوس نرس خپل ایمان دی وساته نرس خپل عقیده دی وساته نرس په خپل دین او ایمان او اسلام دی غیرت وکړه ښه موږ نه چاته ویلی چې غیرت را باندې وکړه او نه مو چاته ویلی دي چې د دین مدد وکړه نه د دین ترڅنګ په اخلاص او په صداقت ودرېږه ترڅو رب تا ته نجات درکړي ښه مهرباني جزاک الله دوستان لایو در سره خوندور کې اخلاص وکړئ لایو در سره پورته کې سکرین ټکوئ دا لایو در سره شیر کې افغان بای مهرباني مایک د خلاص کړه السلام علیکم کارسی محترم وعلیکم السلام عمر جان مننه رب دې دا زړګی درته خوشحاله کړه وایه کارسی غوسه خو ډېر بخښنې سره ما یو تقریبا پرون بلوز خوب لیده خو بخښنې سره الله محمد سقاري صاحب دی خوب تعبیر نه کوي قدر نه لکه چې غوسه مې
تاسو سم نه یې. پته هغه ورکول دا ام دبليو ډېر وخت نه مخکې ناسته ویکي راخلم ټول دوستان انشاءالله راخلم هلته د قاري صاحب خبرې وي ریکارډ شروع. ښه عایشه مهرباني تاسو څه پوښتنه لرئ؟ عایشه ام ډبلیو مهرباني مایک مخلص کړئ.